چې سلمان صاحب چې کوم دی بالکل د جهانگیر خان د چهره سره بالکل میچینګ کوي د غوی سټایل د غوی انداز بالکل هماغه شی دی زه به دا ویم چې سیم ټو سیم هم د غوی کاپی ده سلور میاشتو کې سمثینګ دی چې کوم دی ټیک ټاک ته راغلو په دې سلور میاشتو کې الله تعالی دوی له ډېر شهرت ورکو بسم الله الرحمن الرحیم د احساس نیوز سره تاسو روز تاسو ملګری سلمان مردانی تاسو په خپل پروګرام کې هر کله یو عزتمند موجود دی وخت د 400 په سیمه باندې ما چې د 400 یو ډېر خشته ځوان سلمان صاحب زمانو هم سلمان دی حدیث نوم هم سلمان دی چې سلمان صاحب چې کوم دی بالکل د جهانگیر خان د چهره سره بالکل میچینګ کوي د غوی سټایل د غوی انداز بالکل هماغه شی دی زه به دا ویم چې سیم ټو سیم هم د غوی کاپی ده سلور میاشتو کې سمثینګ دی چې کوم دی ټیک ټاک ته راغلو په دې سلور میاشتو کې الله تعالی دوی له ډېر شهرت ورکو سلمان صاحب څنګه لږ مننه خوشاله اوسئ چې دا زموږ له ټایم راغو تا ته کله پته ولګېده چې زه جهانگیر خان بشان یم یاره ډېر وخت نه ما ته به ډېر وخت نه خلکو وی نو مخکې کوم ځای کې وی چې ټیک ټاک ته نه راتلې دا اوس ولې راووتی یاره بس مخکې خو مطلب دا ما موبایل نه یوز کو بس همداسې خبرو لپاره به راسره خو داسې نو لکه کیمرې والا دا اوس ما واخیستو نو کیمرې مخې له راغلم نو بیا خلکو وپېژندم او تا مخکې جهانگیر خان پېژندو که نه ولې نه مونږ به په ټي وي باندې کتو او د ډېر وخت نه مونږ به په سی ډي په ټي وي باندې مونږ کتو ډېر فلمونه به د وله کتو بالکل به هم کتو د هغه په شان کاپي به تا هغه ټایم کې هم کولی شو که نه سره پوسې کولی شي نه بس دا اوس لکه مخکې هم راته خلکو وی خو دا اوس راته ډېر خلکو به وی نو بس اوس مې ورسره یو شوق پیدا شو که نه نو لکه اوس یې ډېر کاپي کوم دا خو تر نوې راغلی که نه او د نوې کې دا کار چې لږ کسان مسان ورته لږ راټول شي نو انسان غبراهټ محسوسوي که نه فرسټ ټایم نو غبراهټ ته محسوسو که نه څنګه چلې لږ مې پوه که نه دا بولډنس تا کې الله تعالی د چهرې په شان نیچرلی اچولی و نه بالکل به دې کې دومره څه نشته دی دې کې یاره چا لکه مطلب دا څنګه چې همداسې ناستې گپ شپ لګې نو که دغه شانتې تا ته څه ډایلاګ میلاګ یا ډرامه مرامه کې یا دغه کې نو بس همغه شانتې وایه دې کې څه یارې یا څه دغه مغه سم نشته دی دې کې بس چې کله ټیک ټاک باندې فیمس شي شهرت ته حاصل کو خلک د تلک ډیر راټول شو د هغې نه پس تا ته اوفرز راله د فلمونو یا د ډرامو یا د واینز داړه خاص که نه بالکل تقریبا یو خو امجد نوید صاحب سره وکړه په سوات کې څه 3 ډرامو څلورو ما ته پر شوی دی څه 2 مې برابر کړي دي 2 پاتې دي به اوس انشاءالله کوو یو بونیر کې به کوو یو او مطلب سونګز وغیره د هغوی هم درته اوفر راغلی دی که نه چې لکه ګانې وکړه دلته د جنکو سره که نه بالکل راغلی دي بالکل بس هم تاسو اکسپټ کوئ که نه ضمیر مو مني هغه که نه نو ګورو به که نه بس که مطلب دا کول هم شو خو کوو به بالکل تاسو د جهانگیر خان سره ملاقات شوی دی بالکل شوی دی هغوی چې کله تاسو ولیدئ که نه نو فرسټ د هغه امپریشن څه په مخ باندې لکه څنګه هغه محسوسول چې لکه دا خو بالکل زما پروټسټیټ دی بالکل جهانگیر لکه مطلب دا یو داسې انسان دی چې جهانگیر ښه سړی دی لکه دا نور دا پیړ کې دا څونه چې دي که نه نو دا ټول لکه ماله معلوم شو په لږ وخت کې دا یو بل خپې وی راوي خو مطلب دا چې جهانگیر کې دا دغه نشته دی که نه هغه که چېرته نوی اکټر وویني نو د هغه سره هیلپ هم کوي هغه له ډاډ ورکوي چې مطلب دا دی ته کوه کار مه پرېږده نو جهانگیر یو داسې سړی دی ښه سړی دی زبردست دی چې کله تا هغه ولیدې تا سره ناست و تا سره خبرې کولې نو څنګه د هغه د خبرو نه تا ته څه اندازه ولګېده چې دی ما اپریشیټ کوي دی ما ته په ملا باندې ټپ راکړي چې سلمانه کیپي ټپ ډېر ښه ډېر زبردست که نه زما د راغورځولو دغه کوي چې مړه ته څه زما کاپي کې داسې شته که نه داسې ما لیدلي دي چې راته څه زما کاپي کې خپل نوم پیدا کړو پلان کې وډنګري نو هغه څه ویلي د هغه خبرو کې تاسو ته څه ویلي و تاسو څه اندازه واخیسته چې دی اوس دې وخت کې څه وایي د څه مطلب دی نه جهانگیر ما ته مخو کې مو وایي چې لکه جهانگیر داسې سړی نه دی که نه هغه مطلب دا دی هغه ما سره چې کوم گپ شپ لګولی دی کومې خبرې چې ما سره کړي نو د هغې مطلب دا چې هغه ما له ډاډ راکړی دی لکه 2 پیره ورسره زه میلاو شم خو مطلب ما له ډاډ راکړی دی ما له څه داسې خبره نه ده کړې چېرې زما زړه مات شوی دی یا دغه که نه نو ما له ډاډ راکړی دی داسې څه خبره نشته په خبرو کې هغه تاسو ته پکې څه خبر وکړه چېرې مطلب کوشش کوه چې ښه طرف ته زور کوه که نه مطلب دغه فلمونه دغه سونګز دغه فحاشت طرف ته څه وي هغې تاسو ته څه ووایي نو بس ما له ده وویل لکه ما ورته چې زه به کار کوم که نه ما دي چې کار کوه کار درته میلاویږي لکه کار ګوره که نه کار سی کار کوه
او چې لکه مطلب دا ډېر خراب کار نه کنه لکه هغه وایي که کار ستا ضمیر مني او دا کار ټیکي لکه پای کې داسې څه د پښتو خلاف څه وینه نو کوئ داسې ده بالکل بالکل همدغسې ټیک ده ټیک ده بل دا چې هغه چې اوس وګوري که نه جي مطلب هغه یو ډېر ښکلي میسیجز ورکوي ډېر مزیدار که نه جي نو ما که تاسو په دغه باندې شروعات وکړئ نو څه سوچ مو راغلی داسې چې لکه د جهانګیر خان د خولې چې کوم میسیجز دي چې هغه سړی د اویرنس په ترو باندې خلکو ته ورسوي که داسې نه ده ولې نه بالکل راغلی دی او کوشش کې هم لګیا یم پوه شې لکه ما سره فی الحال لکه داسې خاص سپورټ هم نشته دی که نه زه یک یوازې لکه مطلب دا دی لګیا یم لکه داسې خاص سپورټ نشته دی او کوشش به کوم انشاءالله چې ښه ښه کارونه رانوشي ښه ښه میسج خلکو ته ورکړم نو دغه حساب دی دا تپوس پې ځکه وکړو که نه جي چې لکه که تاسو وګورئ جهانګیر خان چې کوم دی چې کله مطلب د یوسف جان هغه انټرویو شو د هغې نه پس چې کوم دی بیا دی لږ دغه شو دا شوګانې موګانې بندې شوې تاسو ته پته وه بیا چې کوم دی جهانګیر افریدي ډېر بهترین یوز کړو ډېر ښه یوز کړو ډېر ښه میسیجز یې ورکړو او په دغه میسیجز باندې چې کوم دی ډېرو ښو خلکو ما خپله پوسټونه کتلي چې د هغه جهانګیر به خلاف وو چې لکه داسې ډم دی او پلان کې دي که نه هغه خلک وو د هغې هغه پوسټونه ما وکتل چې یار جهانګیر خان ته سلوټ و جهانګیر خان ډېر ښه جهانګیر خان اخوا جهانګیر خان دی خوا که نه لکه د خلکو په خوله باندې د جهانګیر خان هغه لفظ راغی هغه ټکې راغی ښه صفات یې راغله نو زه یم چې وای ناټ ستاسو دا پلیټفارم یا ستاسو دا ټیلنټ یا ستاسو دا الله تعالی تاسو را نیچرلی کوم چهره درکړی د هغوی یا شهرت یې درکړی دی دا ښه یوز شي ښه استعمال شي نو د دې باره کې به ستاسو مطلب رایي څه سوچ نو زما خو همدا کوشش دی چې انشاءالله ښه به استعمالیږي او زه به هم همدا کوشش کوم چې سبا که زه مطلب دا کار کوم هم نو ښه کار به کوم که داسې غلط ملت پاټ به کې یا دغه راځي نو زه به بالکل هغې نه انکار کوم او کوشش مې همدا دی چې انشاءالله ښه مزیدار کار به کوم ښه میسج به ورکوم انشاءالله نن سبا تاسو په څه باندې لګئ په سوشل میډیا په پلیټفارم کې په انسټاګرام باندې لګئ په ټویټر باندې لګئ په ټیک ټاک باندې لګئ په یوټیوب باندې لګئ که فیسبوک باندې لګئ په څه باندې لګئ فی الحال خو زه ټیک ټاک او دا یو څو ډرامو کې دي که نه دې کې لګیا یم کار کوم او چینل مې یوټیوب جوړ کړی دی او انشاءالله هغې دپاره به زه کار کوم په هغې به 14 اګست باندې موږ انشاءالله یو ډرامه ورکو ښایسته ډرامه ده او زما چینل نوم دی سلمان جهانګیر او سلمان جهانګیر نوم یې دی انشاءالله 14 اګست له یو اپلوډ کوو ښایسته ډرامه پې اپلوډ کوو مزیدار بس زه به هم درته دعا کوم چې الله تعالی دې ستاسو دا ټیلنټ د پښتنو د ښه والي دپاره استعمال کړي نه کې د هغوی د بدوالي دپاره که نه چې دعا به کوو او بل دا چې ستاسو فرسټ ټایم دی تاسو فرسټ ټایم روتې تاسو ووي که نه چې لکه ما ډېر خلک ولیدو ما ته پته ولګېده چې سوشل میډیا کې چې څومره به دا کسان دي د یو بل لخپې وایي یو لخپې وایي بل لخپې وایي که نه تاسو ووي که نه چې دا اندازه ما ته ولګېده بهرحال ستاسو خو فرسټ ټایم دی او زه به دا یم چې دا به زما دعا وي چې الله تعالی تاسو په غلطو لاسو باندې ورنشي دا به زما دعا وي ځکه چې لکه فرسټ ټایم انسان نه پوهېږي مازغی کار نه کوي که نه تاسو دا راته ووایي چې تعلیم مو څومره کړی دی تعلیم خو مطلب دا زما دومره نشته دی لکه تعلیم مې داسې ښه 5مه پورې مې ویلی هم دی خو هغه هم داسې چې لکه بس شوق هم ورسره نه شوق هم ورسره نه و تعلیم مې داسې خاص نه دی مجبوري وه که نه صرف شوق هم ورسره نه و نه مجبوري خو نه وه شوق هم ورسره نه و خپل بیکګراوند بزنس شته نشته شته دی لږ ډېر شته دی خو لکه د وړي کې نی او زموږ ژمي کې بیا سیزني میانو کار هم دی خو هغه زموږ اوس سیزن دا دی را روان دی نو وړي کې نی او بیسیکلی پاتې کېږي په سردریاب کې 400 کې سردریاب 400 بالکل سردریاب ٹھیک شو الله دې خوشاله کا مننه ثانک یو تا موږ ټایم راکو یو جهان مننه زموږ به دعای چې الله تعالی دې تا د سوشل میډیا په دې پلیټ فارم کې الله تعالی په یو مقام ورسي یو رب ذوالجلال لتا په خطر باندې یوز کی دراتون کې پروګرام پورې مال او زما کې مرمن لې جات راکې پټې رب ذوالجلال مسپار